الله عز وجل په قرآن عظیم شان کی د جهنم او د آخرت د ورځې بیان، همدارکم د جنتیانو بیان، د جهنمیانو بیان الله عز وجل بار بار په قرآن عظیم شان کی کړی. قرآن عظیم شان دا د الله تبارک و تعالی کتاب دی. په دغه کتاب کې الله رب العزت قصې نه ذکر کوي، په دې کې الله جل جلاله د انسانانو د عبرت اخیستلو دپاره، انسان ته د سبق د ورکولو، یو مؤمن مسلمان ته د الله جل جلاله له طرفه زیری و بشارت، او یو ګناهګار نافرمان انسان ته د الله تبارک و تعالی له طرفه خوف او بیره د الله جل جلاله شي. په مختلفو ځایو کې الله جل جلاله د جنتیانو کیسه کړې ده، او په مختلفو ځایو کې الله جل جلاله د جهنمیانو بیان کړی، او دا رقم د قیامت د ورځې هیبت او د قیامت د ورځې خوف الله جل جلاله په یو آیات کې داسې مختصر بیان کړی دی: یوم یفر المرء من اخیه، هغه ورځ د قیامت چې یو انسان به له خپله وروره تښتي، تیښته، ځغاسته، لرې ځینې تلل د خپله وروره سه د الله عز وجل د قیامت د ورځې د هیبت بیان کړی. و امه و ابیه، د یو انسان له خپلو والدینو سه تیښته، د خپلې موره سه، د خپل پلاره سه د یو انسان تیښته، چې کوشش به دی چې له خپله مور او له پلاره لرې ولاړ سه. بیا الله جل جلاله در دې وروسته وایي: وصاحبته وبنیه، پر دې باندې انسان صبر نه کوي، چې یعنی د انسان به امید دا وي چې په دې ورځ باندې به مې خپل اولاد خلاص کړي، خپل اولاد به په ښه راشي، او یا به خپله کوروالا او د انسان زوجه دا به په ښه ورسي. نو الله جل جلاله دا ځای مشتشي: وصاحبته وبنیه، د انسانانو تیښته، د انسانانو ځغاسته، د انسانانو لرېوالی دا به په دې ورځ باندې د خپلې کوروالا او د خپلو بچو سه هم وي. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، په دې ورځ باندې به د هر نفس، د هر انسان دپاره یو داسې حالت وي چې دی به مستغني وي له بله څه، یو داسې حالت به وي چې انسان به له بل انسانه بیزاره وي، یو داسې حالت به وي چې هر سړی به د خپل ځان غم به ورسره وي، او هر سړی به په دې بیریږي چې نن که ما ځان خلاص کړي نو زما دپاره یو ډېره لویه کامیابي ده. نن د دې ورځ نه ده چې زه د خپل اولاد یا د خپلې مور، د خپل ورور، د خپل بچیانو، د خپلو اولادو غم وکم. نن زما دپاره در ټولو لویه کامیابي دا ده چې زه صرف او صرف خپل ځان خلاص کم. نو ځکه الله جل جلاله وایي: لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، په دغه ورځ باندې به د هر یو نفس دپاره، د هر انسان دپاره یو داسې حالت وي چې دی به دا ډېره لویه کامیابي بولي چې اسې زه خلاصم د الله جل جلاله عذابه. الله تبارک و تعالی دې موږ او تاسې د زکندن له عذابه، د قبر له عذابه، د محشر د ورځې له عذابه وساتي. او الله عز وجل دې په خپل لوی او عظیم مهرباني باندې، په خپل لوی او عظیم فضل باندې دې الله جل جلاله موږ او تاسې و جنت ته داخل کړي.